بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. زموږ د یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن په دغه ویډیو کې درته د ویډیو ایډیټینګ دپاره یو ښایسته سافټویر معرفي کوم چې نوم یې دی کمټاشیا سټوډیو. کمټاشیا له یو هغه سافټویرونو څخه دی چې ډېر یوټیوب والا او داسې نور هغه څوک چې غواړي یو ښه ویډیو جوړ کړي، که هغه یوټیوب دپاره وي که هر څه دپاره وي، نو د کمټاشیا سټوډیو څخه استفاده کوي. او کمټاشیا چې دی موږ سره فری هم دی او په پیسو باندې هم دی. فری په دې ډول دی، هغه خپل واټر مارک پرېږدي په ویډیو باندې چې ته کله ایکسپورټ کوې، او په پیسو باندې بیا داسې کوي چې تا ته واټر مارک نه پرېږدي. صفا ویډیو کولی شي بیا ځان ته ایکسپورټ کړي. نو په څو ویډیوګانو کې به درته کمټاشیا هم در زده کړم. د کمټاشیا کولی شي د ګوګل څخه را ډاونلوډ کړئ. ډاونلوډ کمټاشیا سټوډیو کولی شي ګوګل کې ټایپ کړئ او را ډاونلوډ یې کړئ. او سایز یې چې دی 200 MB دی فکر کوم، او کمپیوټر کې مو انسټال کړئ. ما خپل کمپیوټر کې کمټاشیا سټوډیو انسټال کړی دی. کله چې تاسو کمټاشیا سټوډیو اوپن کړئ نو دغسې یو انټرفیس لري. دلته موږ سره مینوګانې دي، دلته ټایټل او دلته کنټرول بټنز، شیر، او دلته کولی شو موږ سره کوم ویډیو هم ریکارډ کړی او یا هم دلته ویډیو هم موږ امپورټ کړی، نو دلته موږ سره راځي. په دغه برخې موږ سره میډیا، اناوټیشنز، ټرانزیکشنز، بیهیویرز، انیمیشنز، آډیو افیکټ، مور او کارسر افیکټس، وایس نریشنز، ویژوال افیکټس او داسې نور دي موږ سره. او دا به یو یو وایو. له تاسو څخه هیله لرم چې تر اخره پورې په ویډیو کې پاتې شئ. لومړۍ برخه کې فایل مینو کې موږ سره نیو پروجیکټ دی چې کله په دې کلیک وکړو دغسې صفحه به خلاص شي. اوپن پروجیکټ که اول کې هم کوم پروجیکټ کړی هغه انصاف کړی نو خلاصولی شو. ریسنټ مخکې هم چې کوم استفاده کړی او پروجیکټ سیف کول، دا به موږ سره په خپل ایکسپریشن کې سیف کېږي. صحیح ده. او د دې ایکسپریشن دی TSCPROG. او بل موږ سره سیپس دی، پروجیکټ سیټینګ دی، ساین ان، نیو ریکارډینګ کولی شي نوی کنټرول آر سره نوی ریکارډینګ کوي، خو زه نشم کولی ځکه چې زما ریکارډینګ په دې کې شروع دی. تاسو ګورئ دلته بېرته زه مینویس کوم. په دغه مینو کې لومړی موږ سره میډیا ده. میډیا کې موږ سره هغه څه راځي چې کوم موږ دلته یا د فایل مینو څخه اوپن کړی یا موږ سره ریکارډ شوی. موږ کولی شو دې ځای نه ایکن هم والو. کله چې موږ سره دلته میډیا موجوده شو نو دلته موږ دا ډراګ کولی شو. دلته ګورئ تاسو خپل اندازې چارې ستاسو خوښوي. کله چې موږ یو ویډیو ریکارډ کړو هغه موږ سره دوه برخې لري. په لومړۍ برخه کې موږ سره اډیو ده، زموږ اواز. بله برخه کې موږ سره خپله د سکرین دی، ویډیو ده. نو دا خپله ویډیو موږ سره پراپرټیز لري، اواز خپله او سکرین ښکارېدل، اکسیټي شو، سکیل شو، اندازه. نو اندازه ورته تاسو په خپلې خوښې ټاکلی شئ. زه به دا 100% کوم. موږ سره دا شو، روټیشن شو، پوزیشن شو. موږ سره ویډیو دا شوه چې غواړو پلی کوو په دې باندې کلیک کوو او دې ځای نه موږ شاته مخکې وړی شو. په دې باندې موږ کولی شو په دې سور او په دې شین باندې کوم ویډیو دی چې زموږ په کار یې هغه سلیکټ کولی شو. همدې ترمنځ به زموږ ویډیو پلی کېږي. پلی وم ټیکنالوجي نه، نو د همدې ترمنځ زموږ ویډیو ریکارډ کېږي. لومړی راځو موږ اناوټیشنز ته. په دغه کې ویډیو ما تیار ډراګ کړی دی، نو هغې دپاره زه دلته راځم. لومړی موږ سره بکسونه دي، هر بکس سټایلونو کې چې هر یو ستاسو بیسیک غوره چې پکې کوم یو دي، ډېر استعمالېدونکي آربن دا دي موږ سره، ابسټریکټ دي موږ سره او آل. دې کې چې هر یو ستاسو استفاده کوئ. زه به اوس دپاره په دې باندې کلیک کوم او دلته یې ډراپ کوم په دې سکرین باندې د کوم ځای کې چې موږ پرې وکولی شو. او دلته لیفټ بټن باندې ډبل کلیک کوم او دلته لیکم
ده خیر. او دلته موږ سره د خط خپل پراپرټیز دي په کوم فند کې چې زموږ پکاري دغه فندونه شو موږ سره دا شو او موږ باید خط انتخاب کړو. دا شو موږ سره د خط رنګ دی موږ سره چې په کوم رنګ کې زموږ پکاري تور رنګ شو. دا خپل همدغه رنګ لري شین رنګ شو. بولډ که یې غواړئ سایز یې چې څونه غواړئ په دې طریقه سایز وړوکی غټولی شئ. او بل دا رنګ زما خوښ نه شو دا بدلومه. او بل سټایل دا خو به تاسو په خپله کمپیوټر شروع کولو کې ورډ پیډ او پینټ کې ویلی دي دا دې نه به تېر شو. بل موږ سره همدې ته راځو کولی شي دا شیپ بیرته بدل کړئ چې کوم یو ستاسو فیل دوه رنګ هم ورکولی شي او یو رنګ هم اپسیټیسونه ښکارې شي کولی شي دا هم ورته وټاکئ. آوټلاین باندنۍ برخه دې کومه سي سټایل ولري دغسې ورته ورکومه او دلته یې زیاتومه. سره دلته بل اپاسیټي دی چې موږ سره دا شیپسونه ښکاره شي دا آوټلاین. لومړی نښه موږ سره دا ټول شیپ برخه او خط او شیپ دواړه څونه ښکاره شي. خط رنګ دا شي نه خو موږ وویل. روټیشن او پوزیشن دا به تاسو وګورئ. موږ سره انګل یې دی هاف سیټ دی یعنی شډو سوری خپله د سوري اندازه بلر خادي کې مونږ سره بیا دویم کې مونږ سره روز ان لاینز دي مونږ سره کولی شو دې نه استفاده وکړو. که څه غلطي درنه وشي کنټرول زیډ وهئ دا درته ډرا کومه کولی شي په دې ټاپ برخه کې د سیدې خواته خواته ویسئ. دا هم ډرا کومه دلته دا هم نو دا په دې طریقه دې خواته خواته وړی شئ. او دا خپله پراپرټیز لري چې هر یو ستاسو پکاري. بل برخه کې موږ سره دغه شیپونه دي خپله بیرته بل موږ سره بلر دی. ځینې ویډیوګانې به تاسو لیدلی چې ځینې ځایونه پکې نه ښکاروي نو هغې د بلر څخه استفاده کوي. دا بلر چې کوم ځای باندې تاسو ودروئ نو هغه چې دی نه ښکاري. اندازه ورته خپله ټاکلی شئ چې په څومره اندازه کې نو ګورئ بلر څخه د دې لارې څخه استفاده کولی شئ. بله خپله اپاسیټي لري جسونه چې تاسو وزړئ. بل لاینونه دي موږ سره سکیچ ان موشن دا خپله ډراو کېږي پکې دغه پکې ستاسو پکار دی. دلته ګورئ دا به خپله رسم شي دلته موږ سره په دې طریقه دی. بل دا ویډیو باید د 10 منټو څخه زیات نه شي همدې دپاره زه دا چک کوم. نو مثال د هر یو څخه تاسو استفاده کولی شئ. موږ سره دا سیرکل دی که غواړئ سیرکل دی له دغې څخه داسې ګرده غوندې تاوه شي نو تاسو دا په دغې طریقه اندازه ورته برابروئ. هغې څخه ورته تاسو پرې وکوئ چې څنګه ښکاري ولیده نو په دغې طریقې تاسو دې څخه استفاده کولی شئ. دلته تاسو سره مختلف دي څنګه چې دا مختلف موږ سره خپل موږ سره دلته یو دانه پاتې شو دا پکسل دی. پکسل په ډول موږ سره ښکاره کوي همغه ځای رنګونه به همغه ځي خو موږ ته به ښکاري نه. ګورئ دا موږ سره بلر غوندې دی خو د بلر نه له یو څه جداوالی لري. غواړئ کوم ځای داسې روښانه غوندې ښکاری شي او نور ځایونه داسې خراب ښکاري نو تاسو دې څخه استفاده کولی شئ. دا خپله اپاسیټي لري چې څونه ستاسو ښکاري سکیل اندازه چې څونه اندازه ورته تاسو ورکوئ. هایلایټ دی موږ سره دا موږ سره هایلایټ برخه وه بلر او داسې نورې برخې شته چې تاسو کولی شئ. هایټس لرن نیو کمپیوټر ټیکنالوژي د نورو ویډیوګانو لپاره زه به د دې پاتې برخې نورې ویډیوګانې به هم جوړې کړم.